ښاغلی مفتي صاحب، حنظله ورور له میدان وردګ ولایت څخه پیغام را لېږي او پوښتنه کوي، وایي که یو څوک خپله بالغه لور د هغې په ناخبرۍ کې یو چاته په نکاح ورکړي، آیا دغسې نکاح صحت لري؟ نو محترمه، اول خو باید دغه خپله لور وپوښتي چې پلاني ته دې ورکم که نه، ځکه په نکاح کې د دغه بالغې لور اذن دا شرط دی. خو که چیرې داسې پیښه سي یو پلار خپله بالغه لور یو چاته په نکاح باندې ورکړي او لور یې خبره نه وي، نو کله چې پلار خپله لور خبره کړي چې ته مې و پلاني ته ورکړې، نو بیا دلته دغه بالغه لور اختیار لري. که چیرې دغه خپله نکاح ومنله او رضامندي یې ښکاره کړه، نو دغه نکاح صحیح کیږي. اما که چیرې رد کړه چې نه مې د خوښه نه کوم، نو بیا دغه نکاح اصلا سوې نه ده. بحر دریم ټوک او صفحه 283 همداراز فتاوای هندیه اول ټوک او صفحه 280 همداراز فتاوای حقانیه دریم ټوک او صفحه 513